وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آيات والوستو يومئذ تحدث أخبارها دا قیامت په ورځ به دا ځمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په تشته کوم خبرونه دي چې د ځمکې سره دي هغه ته الله ورسوله علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشي دا کوم خبرونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ ته کولاو کوي چې د قیامت پر ورځ به د ځمکه د هر سړي او د ښځې مبارک دا خبره کوي چې الله دی پلانی په پلانی ټیم په پلانی ځکه پلانی ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکوم بیا مال دې ځمکه وګوري که تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې ځمکه وګوري چې الله نه چې به دا خبرونه نه اوري که ګناونه تاسو کوي او پرېدی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دا غیر پر دې ځمکه وګوري چې خبرونه نه وایي گوئی ورنکی نبی ابو دغیر بار دیس مکه گوری چه غزمکه دا اللہ نی نو دیس مکه شتی سدیس زیتا استا معلوم دی چه غیر دا اللہ نی انتا دا اللہ باچایی نی پا کم زیکی دا زمکه پا کم گوٹ بانی چه تا گناه که دا غزمکه با دا حال ہوئی ذکر دا بعض علماء دا کار مستحب گنی چه کر انسان مونز کئی دو رکات وی کل زی بدل که و بل زیکی نورو که بیا به بل ځای ولې چې د ځمکه او خیامت ورسته کوي دا به ګوي ورکوي دا به د ګوي ورکوي چې الله د دې ځکه موږ کړه په دې ځکه په دې ځکه درس کړه په دې ځکه jihad کړه په دې ځکه صدقې ورکړي په دې ځکه سړي ته نصيحت کړه په دې ځکه د بندګي کړه په دې ځکه د بندګي کړه د ټول ځمکه ولګي کوم ځکه چې د بندګي کړه دا خبري وکړي او چې ګناونه دي کړي دا هم خبري دا د حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي نه پیدا کوي ته چې کوم ځکه پروت دی ګناه کې درته زمانه شي ته لګ د ځمکې د دې کته ګوره دا کوشش کوي چې د ځمکې د باندې دې کوی ورنه کې ګوري چې ګناه کړی دا دا غیر بعد حدیث راوړل وای نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا كيف انعم دې حدیث ته ورکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زب سخ خوشاله شمه او سبا مزي واخلم په دنیا کې ولي یا رسول سوال بزر کې چې ولي یا رسول ته ولي مزي نشي غسل سي چلې کومي خبرې دې څه سوچ کې چولې چې ته مزي نشي غسل ته خوشاله دې نشي جواب دی وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سمزي واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زبو سمزي واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث سره ووري د مزي پرشته نشي غسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ دي چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولرل شپېلې وسر بلاس کړي او صرف انتظار د سره د الله اجازه او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا به دې شپېلې کې پوکیو کې د اسره قیامت راځي دا غینه باندې بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی دا من خاف ادلج سوچ د دشمن نه هریږي دشمن د حملې نه هغه د شپې په دی اولنی حصے کې سفر شروع کړي پریوزی نه ځکه چې دې شیرې راغستې چې دشمن باندې حملونه کوي دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم او دشمن راځي ما به گزارو کی د شپې په اولنی حصے کې دی روان شي چې سار د خپل ځیتا زورسم ومن ادلج رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شپې په اولنی حصے کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کومه سودا ده نو هغه ډیره ګرانه ده ولې ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کومه سودا ده نو هغه جنت ته نو جنت خو ګران ده رواه ترمذی د حدیث امام ترمذی راوړی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دې کسر ورکړي مسلمان یریږي د شیطان نه ځنه یری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناہوں کې وانه چې نو سفرې د شپې د ورنی سینې شروع کړي چې زر ورسېده
او کوم سړی چې دا غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو دی وختي سفر شروع کوي دی بګي دمي دا بګي نه کوي سړی چې اراده نشته او بس کله چې دی هوټل ته ودرېږي او کله پټرول پمپ ته ودرېږي او کله څه ته ودرېږي کله څه ته ودرېږي د هغه منزل ته چې دی هغه سوچ د هغې مبارکې نشته او فکر یې ځکه دی چې ورو ورو ورېږي مطلب دا شو چې ای مسلمانه که جنت تی مقصد نو جنت خو ډېر ګران دی نو د دې ګرانې سودا دپاره به ته داسې چل کوې چې قرباني به ورکوې بغیر د قرباني نه څه نه میلاوي تاسو دلته چې ساړې هغې دپاره پیسې ورکوئ که نه ورکوئ لازم نه چې د قیمت او پیسو کې د قیمت او بل څه کې هم کېدی شي چې ته قیمت ورکړې تا ته به ستا هغه هدف میلاو شي نو که ته بالفرض دا غواړې چې جنت ته لاړ شي د هغې هم یو قیمت دی نو که جنت ګټئ نو د شپې د اولنۍ حصې نه به سفر شروع کوي مطلب دا دی شپې د اولنۍ حصې نه چې سفر وختي شروع کوي او په منځ کې ودرېږئ د بندګي د رب العالمین ښه په جلتۍ سره وکړئ ښه په شوق سره وکړئ او ښه په جذبې سره وکړئ چې ستاسو له جذبه کمه نه شي ځکه چې کومه سودا چې موږ د الله سره کوو نو هغه ډېره ګرانه ده او هغه سودا د څه ده د جنت حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا به څنګه ګرانه نه وي چې بهې کې هغه څه دي چې رسول زموږ چې د سترګې د اوسه پورې نه دي لیدلي یو غوږ چې ته اورېدلي نه دي چې ته په زړه کې د یو مبارکې سوچ ته یې راغلی دا سودا به ګرانه وي که نه به وي دا به لازم ګرانه وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي عنها وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر اوریدلې دی چې هغه وی يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا د قیامت په ورځ چې دا خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په داسې حال کې به ودرېږي چې خپې به له خپې به وي او عرات جامې به پې له پاسه نه وي غرله او ناسونته به وي بلکل به داسې لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راځي بلکل واقع شي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله ما پسې داسې واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پیر پیدا کړي وي واقع شان به رب العالمین ته ولاړ یو عالم دې خبرې ته سوچ کړی د علماو له الله ډېر اوچت دماغ ورکړي او څنګه به د هغو دماغ اوچت نه وي ځکه چې قرآن او حدیثو ته الله ښولي دې عالم دا خبره کړې او سوچ به کوي څومره قیمتي خبره ده وي دا ماشوم چې پیدا شي د د لاسونه داسې نیولي همیشه د ماشوم د لاسونه څه دا داسې موټی وي مطلب دا دی چې لکه دی اوس په دنیا ور روان دی نو یو ویرسې دی چې د دنیا به زه په دې موټو کې دا به زه داسې رانیسم او چې مړ شي د لاسونه یې څنګه وي کولاو پرتې وي هېڅ پکې هم نه په دنیا کې هسې مې ورته موټې درکړي او په اخره کې نتیجه سره ووته خالي لاس پروت دی هېڅ پکې هم نشته الله اکبر څومره جوړه خبره ده چې مړ شو د غریب لاس دغه شان کولاو پروت و خبرې نه شي کولی نور موږ ته دا وي لاسونه مې خالي دي سره سره هم نشته دې دنیا ته چې څنګه راځي خالي نو دنیا نه به ځي هم څنګه خالي عشره نوي چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله د ښځې او سړي به یو ځای ولري خو یو بل ته ګوري دا شعر ده نه رسول الله بیبیانې څومره پاکې زنانې څومره اوچت سوچ یې د دې سوچ چېرته لاړ چې د زنانه او د سړي خو یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیاته سخت ده څوک دې ته نه جوړیږي چې چاته وګوري بل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړ او سوچ به زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ولا دی ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به داسې بره ګوري چې اوس د ده نمبر دی اوس د ده نمبر دی او داسې وخت به راشي چې نمبر به یې راشي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی یستعد للوقوف بین یدی الله الله وایي چې رادي شي مخې ته ګوري به بره به ګوري به هغه نمبر راشي لاړ وي رب العالمین سبو حساب کتاب نه بعد الله به د بعض ګناهونه رعایت کړي د مؤمن ته به هم الله د جنتي نه به رعایت کړي خو حساب کتاب به ورسره نه کړي هسې به ورته رعایت کړي چې ګوره زه د باندې رحم کومه پلاني وایي پلاني ورځې دا ګناه کړې وه ما راته ویلي چې مه کوه زه په دنیا کې د باندې هم پرده اچولو نن د باندې ما چوم جنت ته ځه نو دا خلک به یو بل ته وایي چې پلاني زوی نن وګټله ګټه دغې ته وایي او دا یو چې راشي او الله سبحانه وتعالی سره حساب کتاب شروع کړي دی په دغه کې پیل شي نو الله به دې ملایکو ته وایي راکاږئ خذوه فغلوه په زنځیرونو کې واچوي دی به راکاږي پړ مخې او د خپې به برې سر به یې کتلي جهنم ته به ملایک راکاږي او خلک وایي پلاني زوی نن تباه شو بلمونو تباه شو دوی همیشه لپاره لاړ غیب شو او جهنم ته لاړ او د جنتي خوشحاله چېرته لاړ جنت ته الله اکبر او په دغه ورځ به داسې سخت حالات وي د دې ورځې نه یره پکار ده داسې راځي چې په دغه ورځ به د زناور خو به د انسانانو نه شاته ولاړ بیا به الله خاورې کوي وروسته وایي د زناور به سرونه اوچتۍ لګوي چې نن به د انسانانو سره ګوره څه کېږي دا غوړې غټه ورځ
ځکه دوی سره به حساب کې لګي د ځناور به سرونه اوچتۍ لګي په دغه ورځ به زه هم ولاړ یم ته به هم ولاړ ټول به ولاړ زمونږ سره به هم حساب کېږي زمونږ به هم نمبر راځي نمبر چې راځي هغې دپاره به څه کې هغې دپاره به تیاری کې